پاکستان کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. نو هر پاکستاني وګړی په افغانانو باندې فشار راولي چې تاسو د پاکستان څخه ووځئ. نو دوی ډېر سخت په تنګ دي په پاکستان کې. هغه افغانان چې خپل پروازو ته منتظر دي، د دوی د اکثریت د ډېرو ویزې ختمې شوي دي. د پاکستان حکومت دوی ډېر سخت ځوروي او تاسو وګورئ چې په ګروهي شکل افغانانو نیولي دي، بندیان کړي دي پړو سره. نو امان لره یو سازمان دی، د هغې مدیر په یو خبري ورځپاڼې کې ویلي دي چې هغه افغانان چې ویزې نه لري، مخکې له دې نه چې پاکستان په دوی فشار راولي، دوی د لاړ شي افغانستان ته، خپل ویزې دې واخلي، بیرته دې راشي. نو هیله مند یم چې هغه افغانان چې ویزې نه لري پاکستان کې، خپل وطن ته دې لاړ شي تر څو ویزې واخلي، هغوی نه وروسته دې پاکستان ته ووړي، پاکستان ته دې لاړ شي. نو خپل وضعیت او د خپل د ماشومانو د فامیلونو وضعیت هم مه خرابوئ. نو دا خبر و چې نشر مې کړو. هیله مند یم چې ټول خبر شي او هغه ملګرو نه خواهش کوم چې دا خبره ور ورسوي. که څوک ویزې نه لري، زر تر زر دې افغانستان ته ځان ورسوي، پولیسي په تنګوي هلته نه یې پرېږدي په ارامه.